په دې ویډیو کې نن زه تاسو سره پروفیسر ماډل ټاون پېښور هاوسنګ کارپوریشن په باره کې خبره کوم. د لوکیشن ټولو کې پهلا ډسکس کوم. دا ناصر باغ روډ دی او دا بلو بلډینګ چې کوم دی دا اف سی پلازا د ډي ایچ ای پېښور انټری باندې جوړ دی. دینه چې 500 میټرز مخکې راشي دا سوسایټي دی لوکیټډ دی او دلته زموږ خپل افیس دی مصطفی بلډرز اینڈ ریل اسټیټ. دلته نه تاسو زموږ سروسز اویل کولی شئ، مونږ سره ملاقات کولی شئ او دلته نه تاسو ته مونږ دا ویډیوز جاری کوو. دا کم گیټ دی دا د پروفیسر ماډل ټاون انټری گیټ دی، ون گیټ دی د دې ټولې سوسایټۍ. د دې اخوا اپوزټ سایډ ته چې کوم روډ دی دا راځي ون وی روډ دی. دا اوس لا اکټیو شوی ون وی نه دی، نور پراپر ګاډي پې ځي او دلته په دې پول باندې تاسو راتاو شئ نو سیده به یا پروفیسر ماډل ټاون ته تللی شئ او په دې پول به تاسو یوټرن چې واخلئ نو تاسو ډي ایچ ای پېښور ته به ځئ. نو دا یو پرایم لوکیشن دی د دې ځای. اوس مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې به پوره پراپر انفارمیشن درکو، تاسو دا اخره پورې ضرور وګورئ. د 6 منټو دا ویډیو ده. دلته نه مخکې دورانی میډیا کالونی ده، عام بهترین سوسایټي دی او په دې پول باندې چې تاسو یو ټرن واخلئ نو فرنٹ ته تاسو ته پروفیسر ماډل ټاون پېښور هاوسنګ کارپوریشن دی. د دې سوسایټۍ په باره کې نور ډیټیل کې ما یو ویډیو جوړه کړې ده د دې لیګالیټیز باندې، د دې پلاټ سایزز باندې او کمرشل جومات پارک په باره کې څومره انفارمیشن دی هغه ویډیو تاسو په پلی لیست کې وګورئ. اینه به تاسو ته پوره فایده میلاوه شي چې آیا پلاټ دلته تاسو اخلئ که نه اخلئ، هغه به تاسو ته اساني شي. ښه دا مین بولیوارډ روډ باندې اوس مونږ روان یو. سایډس دی دغه دا چې کوم مارک شوی دی دا باونډري وال دی. نو د دې ډیر محدود سوسایټي ده، 570 پلاټس دي پکې. هغې کې 5 مرلام دي، 6 مرلام دي، 8 مرلام دي، 12 مرلې، 14 مرلې اور 16 مرلې ټولو کې غټ پلاټونه دي. مرلې کم سایز دی 272 دی. دا کنسټرکشن چې کم دی دی کې اوس پریزنټلی ډیر های کنسټرکشن روان شوی دی په پلاټونو باندې. د وجه دا ده چې 2 میاشتې پهله دې ته پراپر د بجلی فلو سٹارټ شوی ده د ګریډ سټیشن نه. سیم د بجلی سټیټس دی څنګه ریږي ماډل ټاون کې او ډي ایچ ای پېښور کې دی. دا تاسو ګورئ چې په روډ کارپیټینګ لا نه دی شوی، خو د دې کوم مینجمنټ دی هغې دا ډیسایډ کړی دی کمینګ 2 منثس کې افټر د غټ اختر ته نږدې دی کې به بلیک ټاپینګ سٹارټ کړي، ځکه چې دا نور پراپر جوړ شوی دی، صرف بلیک ټاپینګ نه دی شوی. په دې ټاون کې څومره هم ډیولپمنٹ دی دا زموږ جاری دی. دا وایټ کور ګورئ، دا زموږ بینر هم پې لګېدل دی، دا موږ ډیزاین کړی او جوړ کړی دی. اوس انټیریر ډیزاینینګ به سٹارټ کوو. نو او بله خبره دا ده د روژې میاشت ده، نو په دې کې موږ فل اکټیویټیز هم سټاپ کړي دي. روژه کې ټول هر څه اکټیویټي سټاپ وي، نو څنګه چې اختر سټارټ شي نو روټین کې به دې کې ډیولپمنٹ سټارټ شي. دلته که تاسو څومره سروسز وي د پروفیسر ماډل ټاون کې د نقشې نه واخلئ کور جوړولو پورې څه ټایپ سروسز وي، مصطفی بلډرز اینډ ریل اسټیټ ټیم چې کوم دی تاسو ته پاره حاضر دی. ای پکې اکټیولی پارټیسپیټ کوي. د دې بیوټیفیکیشن کې دا پارک دی، د دې بیوټیفیکیشن کې زموږ خاص رول مونږ پلی کوو. مونږ وایو چې سوسایټي ښایسته شي، عوامو ته فایده میلاوه شي او دلته مونږ چال هم پلاټونه اخیستي دي. الحمدلله ډیر خوشحاله دي د دې سوسایټۍ نه، د دې د پرایسز نه، ځکه چې دا واحد سوسایټي ده دلته د پلاټ ریټس نه دي غورځېدلې په دې مارکیټ کې. وجه دا ده چې دلته خرڅولو والا پلاټونه ډیر زیات کم دي. په مارکیټ کې تاسو چې وګرځئ نو اخر به مونږ له راځئ مونږ سره موجود دي، ځکه چې مونږ دلته ټاپ اف د لاین سیلرز یو. باینګ اینډ سیلینګ مونږ دلته کوو. نو چې تاسو ته څه قسمه انفارمیشن وي، څه قسمه پلاټ اخیستلی مونږ سره تاسو رابطه کولی شئ. دا مخامخ ګورئ تاسو وایټ دیوال دی، دا د دې اینډ باونډري ده. ښه نو اوس به مونږ واپسي وکړو او تاسو ته به یو ورکوټه غوندې وزټ به دغه درکو د جومات چې کوم کې کنسټرکشن شروع دی او آی کې بیسمنټ سیمی کمپلیټډ دی، پوره نه دی لا کمپلیټ شوی، خو دې روژه کې دې کې مونځونه هم سټارټ شو او تراویح پراپر تراویح شروع شو، ځکه چې په پروفیسر ماډل ټاون کې اوس هم 10 نه 12 فیملیز اوسیږي. نو د هغې دلته مونځونو له راځي، مشران شو، ماشومان شو، ټول راځي دلته. نو زه راځئ چې زه تاسو له د دې جومات وزټ درکم.
دا اصل کې روجې وخت دی نو په دې باندې کار ولاړ دی چې دا روجه تیره شي نو انشاءالله په دې باندې به مخکې کار شروع شي. دا اوس مونږ بیسمنټ ته روان یو. د دې ډېره ښایسته نقشه ده. دا اوس دی ټمپرري یو سټیرز یې دې خوا ورکړي دي، هسې دا مخامخ سټیرز به دي پراپرلی جوړوي او ډېر بهترین جومات یې جوړ کړی دی، ډېر ښایسته هال دی. دا بیسمنټ هال دی، د پاسه به هم دومره یو بل هال اچوي. د پروفیسر ماډل ټاون چې کوم دی دا یو ښه سوسایټي ده. هغه خلکو دپاره څوک کور جوړول غواړي، انویسټرز دپاره نه ده، کور دپاره ډېره ښه ده. دلته څومره هم خلکو پلاټونه اخیستي دي، دې سوچ سره اخیستي دي چې کور جوړوي، نو د لاسه دلته سپلای آف پلاټس خرڅونکي چې کم دي هغه ډېر کم وي، نو هغې سره د دې ریټس چې کم دي هغه ډېر های روان دي. اوس په دې موقع باندې دلته د امام صاحب دپاره ممبر راغو، نو ما وې دا ویډیو تاسو سره د دې هم شیر کړم. ډېر ښایسته ممبر یې جوړ کړی دی. نو ما وې زه دا به م د لایټر سایډ تاسو وګورئ او نور څه قسمه سوالات یي، څه قسمه ستاسو سروسز پکار وي، مونږ سره رابطه کولی شئ. ډېره مننه.